بل ویناوال زموږ او ستاسې ځوان ورور تکړه لیکوال او ژورنالیست ګران ورور ادریس مومنده په خورا درنښت بلنه ورکوم چې دریځ ته راشي او خپله وینا تاسې ته واوروي. ګران ورور ادریس مومند. إياك نعبد وإياك نستعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قدرمن مشر حاجي صاحب شم چې کوم خبرې زبې د یو څو بیتونو ژبه تاسې ته ووایم، یعنې هغه اوصاف چې د بیان کړه همغه دي. وایي یو څوک دلته راغلی چې تصویر مې د ملت دی، په سترګو کې مینه ده، هر کار د عظمت دی، دا یون دی، دا دریاب دی، دا هستی ده، دا مستی ده، دا ګل ګل یوسف مخی دی، امید او برکت دی. ای زما د کونډو رنډو یتیمانو د آهونو ترجمانه، عطا دی بس عطا دی چې د لوی افغان بنسټ دی. کاروان د امیدونو سمندر غوندې په مخ ځي، روان دی ځي په مخه، دا سمبول د یو وحدت دی. ادریس مومند سم جفتې په غېږه کې راکلک کړه، په لپو دعاګانې ورسره دي، خدمتګار د افغانیت دی. ژړا یې کړه بدله په خندا د هر بې وزله او مجبوره. عطا خیر بنسټ خو بس ایمان دی، یو غرور دی او غیرت دی. د لوی او بخونکي رایزال په سپېڅلې نامه شروع کوم. بلجیم کې یو نایابه انسان، د انسانیت سمبول، د غیرت جنډه، د همدردۍ غر، د بېوزلو امید، د هیواد اصلي اتل، د اسلامي اصولو ریښتینی پالونکی، د عزت کمر او زموږ د زړونو سر ښاغلي عطاالله عطا شو. د وخت باندې وینا دغه کوم چې دا د ټول افغانستان عطا دی. درناوی او مینه وړاندې کوم او په غونډه کې ټولو مشرانو، همزولو او کشرانو ته د درناوي او سلام نه وروسته اعلانوم چې هغه څه چې نن دلته راغونډ شوي وو دا یو ملي حرکت دی. په یو موټي په یو عزم د افغانستان د بېوزلو په افغانستان کې د بنیادي پروژو لپاره زموږ او ستاسې یو اتفاق او یو اتحاد دی. بلجیم ته د عطا صاحب د راتګ په سر کې د ځینو ورونو نومونه علم په خپل ځای دې ودرېږي. ښاغلی حبیب الله مومند، پیر صاحب رفیع الله صافی، ښاغلی زبیر خان پشهیی، ښاغلی عطا خان، ښاغلی فضل کریم، یو زموږ تاجر ورور چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي. دغې ورونو د عطا خیریه بنسټ سره لومړنۍ 52,500 یورو مرسته کړې ده. نعرہ تکبیر، تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر. تکبیر وایو انشاءالله چې نور هم جذبه پیدا شي. سنگر خان خو نعرہ تکبیر ویلې مونږ به ویو، مونږ په انسانیت باندې ویو زنده باد انسانیت، انسانیت، صحیح 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 انسانیت، صحیح صحیح انسانیت، انسانیت. ګډ ګډ زه خپلو خبرو ته خاتمه ورکوم. زمونږ کاربیک د جومات ډېر ملګري ورونه راغلي چې صاحب بشیر ټلیفوني میسیج را لېږلی و، هغه په لندن کې دی چې هغه زمونږ د مشرانو د جملې څخه دی. ټولو ته سلامونه ویلي او د خپلو هڅو اطمینان یې ورکړی. مننه کوو کور مو ودان او ستاسې د کومک په هیله د یو واحد افغانستان، د یو پیاوړي او باثبات افغانستان په هیله. السلام علیکم. ډېره زیاته مننه له ګران ورور مومند څخه